بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. کابل کې د جاپان د نوي سفیر سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه. جاکارتا کې د معراج النبی صلی الله علیه و وسلم په مناسبت جوړ شوي غونډه کې د افغانستان د سفیر ګډون. او اسپانیا کې د دوو اورګاډو د ټکر له امله د 21 تنو وژل. د لیو مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د روان کال د مرغومي 29مه نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له نوي سفیر کینیچی ماساموتو سره وکتل. په دې کتنه کې د جاپان سفیر کابل کې د خپل هیواد ډیپلوماټیک ماموریت اړتیا وبلله او زیاته کړه جاپان د افغانانو ارزښتونو ته درناوی لري او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي ماساموتو ویل چې جاپان د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې 550 میلیون ډالر مرسته کړې او د مرستو د دوام لپاره یې د 19.5 میلیون ډالرو په اندازه د مرستو بله کڅوړه هم تصویب کړې ده. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت سرپرست مولوي سعدالله بلوچ د دې هیواد د دینی چارو وزارت له لوري د معراج النبی صلی الله علیه و وسلم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. اندونیزیا کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه غونډه چې د ډیپلوماټانو، لوړپوړو دولتي چارواکو، علمي او ټولنیزو شخصیتونو په ګډون جوړه شوې وه، د لمانځه د ارزښت ترڅنګ پکې پر ټولنیزو اخلاقو، مسؤلیت مننې او د چاپیریال ساتنې پر پیاوړتیا خبرې او ټینګار وشو. د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د لارښوونې پر بنسټ هیواد ته د بیرته راستنې شوي کډوالو لپاره د غنمو د نقدي مرستو د ویش بهیر په رسمي ډول د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري له لوري پیل شو. ټاکل شوې ده چې د غنمو د ویش بهیر ټولو ولایتونو ته وغځېږي. او وروستۍ خبر ده چې د اسپانیا په سویل کې د دوو اورګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه تېره ورځ یکشنبې د مرغومي 28مه هغه مهال رامنځته شوه چې یو اورګاډي له خپل مسیر څخه د وتلو وروسته له بل اورګاډي سره ټکر کړی دی. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.